د ننګرهار شینوار ولسوالي چې یوه زراعتي ولسوالي ده ډېری اوسېدونکي په کرنه بوخت دي. د شینوار ولسوالي یو تن بزګر وایي پخوا به یې په خپله ځمکه د کوکنارو او نورو نشي بوټو کښت کاوه، خو اوس وخت دی چې د حرامو فصلونو پر ځای د حلالو فصلونو کرکیله کوي. نو دې خلکو دا کوکنار صفر کړه، ختم یې کړه. نو اوس موږ دغه حلال فصل کرو، کالوی که غنمي که جواري که هر شی دی دغه وطن مطابق چې کوم حاصل د خپل وخت سره وي، نو موږ اوس دا کرو. نو چې اوس موږ سره د هغې په بدله کې لاسنیوی دوی وکړي او دا دهقانان په خپو ودرئ او د ټول افغانستان د دهقانانو سره کومک وکړي. د شینوار ولسوالۍ یو بل بزګر بیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له مسؤلینو غواړي چې په سیمه کې ورته د بڼونو جوړېدو برخه کې همکاري وکړي. کوم فصلونه چې کرل کېږي دا ښه تولیدات ورکوي، باید په دې ساحه کې موږ سره د شفتالانو، د مالټو، د امرودو داسې نورو دغه فصلونو موږ سره مرسته وشي او موږ دې ځای نه چې دی افغانستان یا د نورو ولایتونو یو څه اندازه کولی شو چې په ځان باندې بسیا کړو. په ورته وخت کې د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مطبوعاتي مسؤل وایي په تیر کې د دې ولایت بېلابېلو ولسوالیو بزګرانو سره د اصلاح شوو تخمونو ترڅنګ یو اندازه مرستې شوي او ډاډ ورکوي چې د مرستندویو مؤسسو په همکارۍ به راتلونکي کې هم د بزګرانو د لاسنیوي په پار مرستې ترسره کړي. د اصلاح شوو تخمونو، شنوخونو او دغه برخه کې د کرنې اداره او د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت مقام هڅه کوي چې د بزګرانو د پیاوړتیا او همدارنګه د پرحاصله نوو ترویج او د ډېر حاصل ترلاسه کولو لپاره اصلاح شوي تخمونه ویشي چې هر کال موږ زرګونه بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز وسایل ویشو. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د کوکنارو کرکیله صفر ته راښکته شوې او هڅه کوي د بدیل معیشت پروګرام له لارې بزګرانو سره د باغونو جوړولو او نورو برخو کې اړینې مرستې وکړي.